دا ورو سوال کړی دی چې یو ماشوم چې پیس کی او دی عمره کې ورته احرام واچوي نو دنه به هم ویښته بیا واړه کوي یا به ترې لرې کوي. الجواب د ماشوم د طرف نه چې عمره کېږي یا په ماشوم باندې عمره کولی کېږي نو دا صحیح ده، او خو دومره ده چې احرام دې ورته واچو نو اوس به دی ساتي د هغه څه نه چې د څه نه مشر ځان ساتي، او کې به پې هغه څه چې څه کول پکار دي. یعنې بعضو صرف شوق کوي چې د احرام ورته واچوي 2 تصویران ترې وباسي. لکه نن سبا تصویرانو دور دی چې صرف تصویران وباسي او بیا په هوایي په فیسبوک باندې او ماشاءالله او ماشاءالله او درز جوړي. نو بیا وروسته دی ماشوم باندې نه طواف وشو نه صفا مروه نه نور څه، او بس دغه دی چې د میقات کې د احرام اچولو شوق هغه پوره شو. چې احرام دی ورته واچو عمره پې کوي نو بیا به پوره عمره کوي. او د عمرې رکن دا دی چې کله فارغه شي نو بیا به ویښته یا واړه کې او یا به خرې دا رکن دی. نو د ماشوم به هم یا ویښته واړه کې او یا به تې خرې